لمنز رانه پاتې سو. من عصيت الله يوما غافلا فنسيت أن الله قد أعطاك. لمنز هغه نور دی چې د ژوند چارې درته روښانه کوي. لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين. نهمه برخه. الحمد لله الذي جعل صلاة عماد الدين وصلة قوية بين الله وعباده الموقنين وكتابا موقوتا على المؤمنين. أما بعد. قدر منو أوردنكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالی جو کی شروع جوړ او خوشاله بیاست او ژوند بمو په خوشیو کې تیریږي. همداسې می پیژندلې دي قدرمن وروڼو، که ستا د کارځای مسؤل، مالک یا مدیر ستا له نږدې خپلوانو څخه وي، له تا سره ډېره مینه ولري او ته د هغه په وړاندې ځانګړی عزت ولري او د دغه ځای یو عاجز کارکوونکی یا مأمور راسي او تا ته یو ډول ګوت څنډنه وکړي د بېلګې په توګه د دندې په ګوښوالي دې وګواښي، نو که ته دغه ګوت څنډنه د مسخرو په خندا سره ځواب کړې، هیڅوک تا نه ملامتوي، ځکه د دغه ځای مالک او مدیر هیڅکله د دې بېواکه کارکوونکي یا مامور په اړه ستا غوښتنه په مځکه نه غورځوي. او که ته له دغې ګوت څنډنې سره د یو څه ویرې او پریشانۍ چلند وکړې، خلک به دې په کم عقلۍ او لیونتوب تورن کړي، ځکه ته په داسې حال کې ولې پریشانه کېږې چې د ځای مالک دې له نږدې خپلوانو څخه دی، ډېره مینه در سره لري او ته د هغه په وړاندې ډېر عزتمن یې. او که ستا ژوند د وړې او غټې چارې کلي د یو چا سره وي، د کومې دندې چې ته هیله لرې هلته یو داسې څوک شتون ولري چې ستا لپاره دغه دنده ډاډمنولی سي. کوم پور چې ته زندګي کړی یې هلته یو داسې شخص وي چې له تا څخه یې پرې کولی سي. هغه بې پایه ناخوالي چې ستا او ستا د ښځې تر منځ دي، هلته داسې یو شخص شتون لري چې له منځه یې وړلی سي. که دغه شخص ستا له خپلوانو څخه وي او له تا سره مینه ولري، نو ژوند به دې څه ډول وي؟ که ژوند دې دا ډول وي، نو د ویرې، پریشانۍ او خفګان لپاره هیڅ بلونکی نسته، ځکه کله دې که کومه چاره خرابېږي هغه شخص ته به ورځې چې کلي در سره ده او هغه به دې ستونزه حل کړي. که د ځمکې ټول خلک تا ته د ضرر رسولو په موخه راټول سي، هیڅکله یې نسي در رسولی. آیا ته پوهېږې چې مناسب ډول ژوند تېرول همدا دي؟ له ډار، تشویش او خفګان پرته ژوند. هو، د دې نړۍ مالک تا ته یوازې له هغه سره د خپلاینې په بدل کې د دا ډول ژوند اراده کړې چې امر به یې منې او هغه به ستا هر څه پوره کوي. د الله تعالی صفت تر ټولو لوړ دی او د هغه په شان څه نشته. نو لکه څنګه چې مدیر یا د کار خاوند له تا سره د خپلولۍ او ډېرې مینې له امله د هغه کارکوونکي د شړلو توان لري چې تا ته یې ګوت څنډنه کړې ده، همدارنګه که د ټول عالم رب له تا سره مینه ولري، ستا د هر څه لپاره بس دی. الله اکبر. دا چې انسان ډېر ځله دغه حقیقت الله ډېر لوی دی هېروي، نو لمونځ او تکرار یې د دې لپاره راغلی څو انسان ته دغه حقیقت ور په یاد کړي. لمونځ د تحریمې له تکبیر پرته نه صحیح کېږي، نو ځکه لمونځ کوونکي خپل منځ به په دې وینا الله اکبر پیلوي، ګواکې د یوه داسې یادونه ده چې د لمانځه مخکې که ته هر شي فکرمن کړی، ویرولي او پریشانه کړی یې، د هغو لپاره دلته ځای نسته او اوس ته هغه ذات ته راغلی یې چې تر هر څه ډېر لوی دی. کټ مټ لکه ماشوم چې ډارونکي یا خفه کوونکي شی وویني، پلار ته پناه وړي. د الله جل جلاله په شان څه نشته او پاکي هغه لره ده، نو ته په هر منځه سره الله تعالی ته پناه وروړې څو ټولې نړۍ ته دا پیغام ورسوي چې الله تعالی ډېر لوی دی. الله اکبر. رب العالمین. بیا په خپل منځه کې د القرآن یعنی فاتحه سورت چې د هر منځه کوونکي په ژوند کې ډېر تکرارونکی سورت دی، لومړی آیت یې الحمدلله رب العالمین. آیا ته پوهېږې چې ولې د لمانځه په پیل کې او هر رکعت کې د الله تعالی ستاینه کوې؟
ځکه هغه د ټول عالم پالونکی دی، د هر شي رب دی، د باچاهانو او رئیسانو رب دی، د بندگانو شرکتونو او مالونو رب دی، د ښځو او اولادونو رب دی. ګواکې دا ستا له لورې او ستا لپاره یو پیغام دی. آیا ته د هغو پیغامونو په طبیعت پوهېږې چې خپل نفس ته یې د ډاډ په مخه وړاندې کوې؟ څو نفس چې ورباندې ډاډه او باور دې پرې غښتلی سي، دغه پیغام تر ټولو ډېر لوی دی. او ګواکې ته د خپل نفس ته وایې چې آرام او ډاډه سه، ځکه زه اوس د رب العالمین په وړاندې یم. نو الله تعالی لره ځکه ستاینه ده چې د ټول عالم رب دی. او که ته الله تعالی په خپله بادشاهۍ کې شریک لرې، الله تعالی له دې څخه ډېر اوچت دی، نو بیا به الله تعالی له دغه شریک څخه پرته د نور عالم رب وي. له همدې امله لوی الله جل جلاله ویلي دي او ووایه هغه الله تعالی لره ستاینه ده چې نه یې څوک رژولی دی او نه یې په بادشاهۍ کې څوک شریک سته او نه یې د بېوسۍ له امله څوک ملاتړ سته. او د هغه لویي وایه بشپړه لویي. هو، ستاینه ستا هغه رب لره ده چې شریک او ملاتړ یې نه لري. هود علیه السلام د رب العالمین په معنا پوه و، نو خپل قوم یې په دې معنا وننګاوه. نو تاسې ټول ما ته څه چل جوړ کړی او بیا هیڅ مهلت مه راکوئ. بېشکه ما پر خپل الله بروسه کړې، زما او ستاسو په رب هیڅ داسې خوځونکی نسته چې هغه د پیکې یعنی د تندي وریښتان رانیونکی نه وي. بېشکه زما رب پر سمه لاره باندې دی. یو سړی خپل ټول قوم ننګوي چې چل ورته جوړ کړي او نه ترې ډارېږي، نه یوازې همدومره بلکې ترې غواړي چې سمدلاسې او چټک چل ورته جوړ کړي، ځکه هغه پوهېدی چې له رب العالمین پرته هیڅ څوک یې د چارو واک نه لري. دا هغه اړین باور دی چې پر موږ ټول یې باید د الحمدلله رب العالمین په ویلو سره رامنځته سي. ستاینه د ټول عالم پالونکی هغه الله تعالی لره ده چې موږ ته یې د خپل ذات پرته د هر چا توان او ارزښت راښودلی دی، که څه هم د هغوی قوت، منصب، تیاري، عملونه هر څومره وي. قرآن کریم په ډېره حیرانوونکې بڼه د هغوی داسې ستاینه کړې. او هغه شان چې له هغه پرته چې تاسې رابلئ د کجوري، د زڼې، د پوټکي مالکان هم نه دي. قطمیر هغه نرۍ پرده ده چې د خورما پر منده کې پرته وي. بیا دغه خورما د داسې خورما له ونې لوېدلې وي چې د چا د باغ اړوند نه وي او پورته کوونکي یې هم په ویاړ ډول پورته کوي. نو هر هغه څوک چې موږ یې له الله تعالی پرته رابولو، که څه هم هر څوک وي، الله تعالی موږ ته دا سره پېژندلی چې په سترګو د سمې نه لیدل کېدونکي هغې پر دې واک هم نه لري چې د خورما په منده کې پرته ده او پورته کوونکي له شک پرته ځان د دغې خورما بشپړ مالک ګڼي. په دې آیات کې د غور وړ ټکی د ما توري راوړل دي، نه د لا، او ما توري د منفي لپاره دي. توپیر یې دا دی چې د ما توري په سمدلاسې توګه حقیقت یا د یو شي شتون نفي کوي او د لا توري په راتلونکي کې د حقیقت نفي کول لپاره کارول کیږي. نو د لا معنا ده شونې ده هغوی په راتلونکي کې د دغه شي مالکان نه وي، نو اوس یې مالکان دي. له همدې امله یې د لا پر ځای د ما توري وکاروه. نو الحمدلله رب العالمین ووایه. د بیلګې په توګه که زه له تا څخه وغواړم څو له هغه سړي پور واخلې چې ستا تر څنګ کښېني او ته پوهېږې چې هغه بېوزله دی، مال نه لري، نو ته به وایې هغه اوس هیڅ شی نه لري، نو په موجوده حالت کې یې د مال شتون نه پیسو. له همدې امله کله که ته خپل نفس ته وایې چې له پلاني څخه څه وغواړې، ځکه ته په موجوده حالت کې هغه وینې چې د مال، منصب او باچاهي مالک دی، نو رب العالمین تا ته خبر درکوي هغه د هیڅ شي مالک نه دی. نو الحمدلله رب العالمین. د یوې بیلګې په وړاندې کولو سره یې ته پوه کړی یې چې څنګه په ډاډ او سکون سره ژوند تیر کړې. د نحل په صورت کې الله تعالی ویلي دي، الله تعالی یو مثال راوړی لکه د یو چا په ملکیت کې یو مرعی دی چې خپله څه واک نه لري او بل څوک داسې چې هغه ته مو له خپله لوري غوره روزي ورکړې او دی په پټه او ښکاره لګښت ترې کوي. آیا دوی سره برابر دي؟ د الله جل جلاله په وړاندې د دې دنیا هر بنده هغه مرعی دی چې د هیڅ شي توان نه لري، که څه هم منصب یې هر څه وي، د تر ټولو لوی دولت رئیس، د تر ټولو شتمن شرکت مدیر، د تر ټولو لوی لښکر قومندان او داسې نور. دا ټول برلاس چې الله تعالی داسې بیان کړي چې د هیڅ شي توان نه لري، ځکه دا ټول د هغه برلاس الله تعالی مریان دي
چې د هر څه واک ورسره دی. نو ته څنګه د دغو مریانو او د هغو د مالک او پر هغه څه قادر رب ترمنځ برابري کوي او توپیر نه کوي؟ د دنیا کیسه. خلک تل له دنیا خبرې کوي چې د خفګان کور او ترې کوچېدونکي استوګنځی دی، له تشویش پریشاني او غمه خالي نه دی. هو دنیا همداسې ده او همداسې پیدا سوې ده، خو هغوی تا ته بشپړ انځور نه دی وړاندې کړی. تا ته د دنیا د ژوند کیسه نه ده پرې کړې. تا ته دا خبره نه ده کړې چې د دنیا رب او د دنیا د هر څه ساتونکی تا ته ویلي دي: ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه شر جزوعا واذا مسه خير منوعا الا المصلين الذي هم عن صلاتهم ساهون الذي هم عن صلاتهم دائمون. ژباړه: یقینا انسان بې حوصلې پیدا سوی چې بدې ورورسي فریاد کوونکی وي، او چې ښېګڼه ورورسیږي نو بخیلي کوونکی سي، پرته له لمونځ کوونکو، هغوی چې خپل منځونه تل کلک کوي، هغوی چې پر خپل منځونو تل کلک وي. هو دا دنیا ده، بې حوصلېتوب، فریاد او کبر وي، په دې کې به تشویش، غم او ډار وي. خو که ته له هغو کسانو څخه وې چې پر منځه داسې کلک وي لکه څنګه چې یې رب العالمین غواړي، نو ته بیا له دې ټولو څخه بیل یې. د دې دنیا خالق همداسې خبر را کړی دی او هیڅ څوک تر هغه جل جلاله ډېر پوه نسته او پکې هغه لره ده. د کوم شي په اړه چې نه یې خبر کړی هغه دا دی چې د دنیا او د دنیا د هر څه خالق ټول هغه نفسونو ته چې د دنیا سره په جګړه کې ښکیل دي او نږدې دي، چې د ستونزو او غمونو پر مهال مات، ناهیلي او بې صبره سي. داسې یوه پوښتنه رالیږلې ده: یا هغه څوک دی چې ځمکه یې د آرام ځای وګرځوله او د هغې منځ کې یې سیندونه پیدا کړل او هغو ته یې محکم ولاړ غرونه پیدا کړل او د دې سمندرونو تر منځ یې پرده واچوله؟ ایا الله سره بل خدای سته بلکې ذاتره یې نه پوهیږي؟ یا هغه څوک دی چې ځمکه د آرام ځای وګرځوله، چا چې هغه ځمکه چې ته یې له پاسه ورباندې روان یې قراره ده او د بیلونونو کلونو لپاره یې آرامه کړې، د دې توان هم لري چې ستا زړه ته د صبر او قوت ورکړي او په داسې ډار دې ونازوي چې د دې دنیا د ټولو غمونو سره د مقابلې لپاره درته بسنه کوي. او کله چې زورور او محکم قوت لرونکی الله جل جلاله ستا زړه ته صبر او قوت ورکړي، نو بیا چې شي تا ته ضرر رسولی سي. او د هغې منځ کې یې سیندونه پیدا کړل، چا چې دغه ځمکه پرانیستې او په منځ کې یې داسې ویالې تېرې کړي چې د قیامت تر ورځې به روانې وي. د دې توان هم لري چې ستا پر مخ هره تړل سوې دروازه پرانیزي، او دا ډېره ورته اسانه ده. کله چې خلاصونکي الله جل جلاله له تا سره وي، نو که د دنیا ټولې دروازې تړلې هم وي، تا ته هېڅ ضرر نسي رسولی. او هغې ته یې محکم ولاړ غرونه پیدا کړل، چا چې دغه ځمکه په لویو غرونو سره ټینګه کړې، د دې توان هم لري چې تا ته پر مصیبت زغم درکړي، او دا ډېره ورته اسانه ده. کله چې الله تعالی د مصیبت په زغم کې تا کلک او ثابت کړي، نو چې شي به ضرر در ورسوي. او د دوو سمندرو تر منځ یې پرده اچولې ده. هغه رب چې دوه سمندرونه یې له یو بل څخه منع کړي، دواړه اوبه دي، خو د ممانعت له بیروني وسایل پرته ځینې یې په ځینو نورو تیری نه کوي. دغه الله دا توان هم لري چې د یرغلګرو نیوکه او د کینه کوونکي کینه در څخه منع کړي. که د دنیا ژوند ستړی کولې، نو تل دغه آیاتونه در یادوه. که نفس دې درته ویل چې بې صبري وکړه یا ناهیلي سه، نو بیا دغه آیات ورته تلاوت کوه: امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعل لكم خلفاء الارض اإله مع الله قلیلا ما تذکرون. ژباړه: یا هغه څوک دی چې د بېوسه دعا قبلوي کله چې راوبلي او هغه کړاو لیرې کوي او تاسې د ځمکې خلیفګان ګرځوي؟ آیا الله تعالی سره کوم بل صفت شته؟ تاسې ډېر لږ نصیحت منئ. زما عظیم رب رښتینی دی. هو، دغه آیات وروسته تر هغو آیاتو راغلی چې ځمکې، ویالو، غرونو او سمندرونو د جوړښت په اړه خبره کوي. خو ته ډاډه سې، شونې ده کله ناکله د سینه تنګه سي، په مخ دې دروازه وتړل سي او له داسې ازموینو سره مخ سي چې ګمان وکړې د حل توان یې نه لري. همدا د دنیا هغه حال دی چې موږ ته په اړه خبر راکړل سوی دی. خو د دغې دنیا رب له دې سره سمدلاسه یو واضح پیغام را لېږلی دی: اله مع الله، ایا الله سره کوم بل خدای سته؟
الله جل جلاله د دې دنیا خالق او هغه یوازینی قادر دی چې تا د دې دنیا له شر او مصیبتونو څخه ژغوري. نو دنیا دې همداسې وي څنګه چې ده، په اړه یې فکر مه کوه. که ظلم یې در باندې وکړ، رب او مالک ته شکایت وکړه، او که ښکلا یې غواړې نو له پیدا کوونکي څخه یې وغواړه. ولې مبتلا؟ که خبره همداسې وي نو باید حکمت والا الله جل جلاله دغه ازمایښتونه د څه لپاره یو پر بل پسې رالیږي. د ابتلا حکمت مجبورول دي، او هغه داسې کله چې ته له مادې او محدود انساني نظره له یو محال یعنی ناشوني سره مخ سې، اړ کېږي که وغواړې چې الله تعالی ته پناه یوسې، الله تعالی ته په پناه وړلو به دغه حال ممکن وګرځي، او داس احساس به وکړي چې ته په ځمکه کې د الله جل جلاله یو دوست یې. ځکه د اړتیا پر مهال له زورور او محکم قوت لرونکي الله جل جلاله څخه په غوښتنه ځواکمنتیا رامنځته کیږي. یعنی کله چې ته اړ وې واحد او بې پروا الله جل جلاله ته رجوع کوې او هغه دې پریشاني لرې کوي، نو ته ځواکمنتیا ته پر لاره یې. امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعل لكم خلفاء الارض ژباړه، یا هغه څوک دی چې د بېوسه دعا قبلوي کله چې یې راوبولي او هغه کړاو لرې کوي او تاسې د ځمکې خلیفګان ګرځوي. له اړتیا وروسته به الله تعالی ژر تا د ځمکې له ځایناستو وګرځوي. اسانه او له دوو شرطونو جوړه معادله ده، لومړی اړتیا او بیا دعا. خو زموږ ډېر انسانان چې کله اړ وي نو له الله جل جلاله پرته د بل چا سوال کوي، یا کله کله له اوریدونکو او نږدې الله جل جلاله څخه د سوال اراده وکړي، بل څوک راولي څو د هغه لپاره دعا وکړي، نو معادله او بریا دواړه له منځه ولاړه سي. همدارنګه هغه الله اکبر چې ته خپل منځ ورباندې پیلوي د سختۍ پر مهال د اسانۍ له وخت سره توپیر لري. د سختۍ پر مهال لوړ او په اسمان کې تاویدونکي وي، که څه هم پر مځکه ورو او آرام ښکاره سي. زموږ په نفسو کې د ابتلا له امله د الله اکبر قدر وړاندې تر دې بیا راګرځي چې له شعور پرته یې د ساده کلمې په بڼه په ژبه وایو. نو دنیا دې داسې وي څنګه چې ده، خلک دې هسې وي څنګه چې یې خوښه وي. نو کله چې دنیا ستا پر خلاف نوې جګړه پیل کړي نو ته له الله اکبر سره شه، او تر څو چې ته له الله اکبر سره وې هیڅ ازمایښت نسي ستړی کولی. په داسې حال کې چې د نعمتونو سره عادت سوی یې، څنګه به له ابتلا پرته د الحمدلله رب العالمین په عظمت او لویي پوه سې. له خوبه چې راویښ سو، سترګې مو لیدل، غوږونه مو اورېدل، سترګې مو تلل کوي او ډاډه وو. که یو څوک مو د حال پوښتنه وکړي نو ځواب مو دا وي چې نوي څه نسته. الوتکه په داسې حال کې په خوندي ډول کوزه سي چې څو شېبې وړاندې موږ له ژوند مرګ څخه ډېر نږدې وو. الله جل جلاله د خپل ذات په اړه ویلي دي: ما یمسکوهن الا الرحمن ژباړه، له رحمان پرته یې بل څوک په هوا کې نه نیسي. نو دغه الله جل جلاله ته چې الوتکه په خوندي ډول کوزه کړه، د شکر سجدې کولو پر ځای په اوپ او اخ ویلو سره د کمربندونو خلاصولو او د شکایت په بڼه خپل موبایلو ته ګورو. دې او دې ته ورته ډېر شیانو ته په کتو د ابتلا تلل اړین دي. څو تر داسې تنګۍ وروسته چې نږدې وه موږ زندۍ کړې، هغه وینا وپېژنو چې تر ټولو غوره بڼه یې الحمدلله رب العالمین ده، او ګواکې دغه وینا هغه برېښنایي جټکه ده چې موږ بیداروي څو خپل ایماني شعور له لاسه ورنه کړو. ډېر یې درته ویلي وي چې په دې دنیا کې ستا برخه خرابه ده او ښه برخه ستا په تقدیر کې نسته. کوم انسان چې دا ډول خبرې کوي د هغه ښه روزي ورکوونکی او ښه فیصله کوونکی الله جل جلاله په اړه معلومات نه لري چې تا ته د ښې برخو لرلو ډېر ښکاره او ناپېچلې معادله بیان کړې ده. که غواړې چې برخه دې ښه سي نو تقوا غوره کړه، د برخې په اړه د هغوی ټولې خبرې شاته وغورځوه او د پوه او ښه خبر ذات دغه وینا واوره. او څوک چې الله تعالی نه ویره کوي، یعنی الله به هغه ته د خلاصون لاره پیدا کوي او له یو داسې لوري به روزي ورکوي چې دی یې ګمان نه کوي. د الله جل جلاله داسې عبادت وکړه لکه چې وینې نو ته به د بریالي بخت خاوند سې. د دې دنیا خالق له تا سره همداسې وعده کړې ده، او د دغه خالق په وړاندې له تا سره د وعدې تر نه پورته کولو د دې دنیا له منځه وړل ډېر اسان دي. نو هغه شپاره کوي، کله ناکله دنیا له تا سره خپله لوبه کوي او ته ځان په داسې ورنځ اخته ګڼې چې ستا له هغه اټکل او تدبیره بیرون وي چې له مخې یې ستا روغتیا ډاډمنه وي او هیڅ زیان به نه در ورسېږي. هو د دې دنیا په اړه همداسې راته ویل سوي دي:
او که ناڅاپه له بل څه سره مخ سو نو زموږ لپاره به د خوښۍ لامل وي. خو د دې دنیا مالک او د دې دنیا د هر شي ساتونکی موږ ته د خپل خلیل ابراهیم علیه السلام په ژبه داسې خبره کړې دي: و اذا مرضت فهو یشفین، ژباړه او چې ناروغ سم نو همهغه مې روغوي. نو دنیا دې همداسې سخته او ظالمه وي، خو ته له هغه ذات سره اوسه چې ستا شفا د هغه په واک کې ده. له مهربان مینهناکه او احسان قبلونکی ستایل سوی او په باریکیو پوه او برلاس ذات سره اوسه. ډاکټر شیخ عبدالمحسن احمد کیسه کوي چې یوه 42 کلنه ښځه د زړه عملیات خونې ته په خپلو پښو ولاړه. سترګې یې لیدل، غوږونه یې اورېدل او په ژبه یې خبرې کولې. خو د عملیات پر مهال یې ناڅاپه زړه ودرېدی او د ډاکټرانو لخوا د مصنوعي تنفس په ورکولو یې زړه بیرته کار پیل کړ. خو زړه ته د مصنوعي تنفس ورکولو پر مهال یوازې د 3 دقیقو لپاره وینه مغز ته ورنه رسېده، نو د مغز حجرې یې مړې سوې. ستاینه د عالمیانو هغه رب لره چې زموږ له هڅې او توان پرته یې زموږ د مغز حجرو ته وینه رسولې. ډاکټر شیخ وایي که د مغز حجرې مړې سي نو بیا یوازې هغه ذات را ژوندی کولی سي چې د لومړي ځل لپاره یې پیدا کړی دي. ښځه په داسې یو حالت کې له عملیات خونې څخه راووتله چې نه یې سترګې لیدل او نه یې غوږونه اورېدل او نه یې خبرې او نه حرکت کولی سوای. نه میاشت چې ښځه په همدې حالت کې وه، دماغ او بدن یې مړه او زړه یې ټپانده و او په ستوني کې یې د یوه سوري څخه یې تنفس کاوه. یوه شپه داسې یو ډاکټر پر لاره تېرېدی چې د الله جل جلاله په معرفت کې رسېدلی او له دنیا سره په چلند کې پوه و. په دې حالت کې د یادې ښځې زوی ډېر سخت ژړل. ډاکټر د ژړا لامل ترې وپوښتي. د ښځې زوی ورته وویل په دې پرېشانه دی چې مور به یې یوازې د قیامت ورځ خبرې وکړي. ډاکټر ترې وپوښتل چې دا خبره چا درته کړې ده؟ هغه ورته وویل د روغتون ټول ډاکټران وایي چې مور دې تر مرګ وړاندې نه خبرې کولی سي او نه خوځښت. ډاکټر چې پوه او مهربان الله جل جلاله ښه پیژاند ویل: آیا کوم یوه ستا د مور لپاره د مغز یوه حجره جوړه کړې ده؟ هغوی دې هغه څه وایي چې زړه یې غواړي. او موږ به ښه خبر او ډېر پوه ویناوال ته خبر سو. هغه داسې وایي: وان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، ژباړه او که الله څه کړاو در ورسوي نو له هغه پرته بل څوک لرې کوونکی نسته. بیا یې پر دغه له دماغي پلوه مړه بدن د قرآن کریم د عجیب آیاتونو لوستل په داسې حالت کې پیل کړل چې د هر څه په خالق یې یقین درلودی. د فاتحې سورت په لوستلو یې پیل وکړ او بیا د اسراء سورت څو آیاتونه ولوستل. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، ژباړه او دوی وایي کله چې موږ میده خاوري او هډوکي سو نو آیا موږ به له نوي سره بیا راپاسول سو؟ او داسې به یې ویل: ای ربه دا یوازې یو څو مړې حجرې دي، نه هډوکي دي او نه میده خاورې. بیا یې پر هغو کسانو چې د بیا را ژوندي کېدا په اړه شک لري د الله جل جلاله رد بشپړ کړ او دغه آیات یې تلاوت کړ: قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم، ژباړه ورته ووایاست ځئ کاڼي او اوسپنې سئ یا کوم بل داسې مخلوق چې ستاسو په زړه کې ډېر لوی کلک ښکاري. لوی الله جل جلاله وایي: ان که تاسې داسې یو شی وي چې بشري خلقت ته منسوب نه وي لکه ډبره یا وسپنه، بلکې داسې یو شی په خیال کې راولئ چې ستاسو په اټکل او ګمان ناشونی وي چې د بشر په بڼه راپورته کړل سي. ګواکې دا هغو ډاکټرانو ته یو پیغام دی چې ویل یې د دې ښځې مغز به همداسې مړ پاته سي. په بل ځای کې فرمایي: ژباړه نو بیا به هم دی وایي څوک مو بیرته راولي؟ ورته ووایاست همهغه ذات چې په لومړي ځل یې پیدا کړي. بیا به نو سرونه درته خوځوي، وایي به چې دا به نو کله وي؟ ورته ووایه ښایي هغه نږدې وي. دا یې ولوستل، بیا په عسا ان یکون قریبه سره یې زیری ورکاوه. بیا یې د روم سورت نور آیاتونه ولوستل: او له نښانونو څخه یې بل داسې اسمان او ځمکه د هغه په امر ولاړ دي. بیا چې کله تاسې د ځمکې نه راوبولي او په یوه غږ به تاسې ټول راووځئ. په داسې حالت کې یې دغه آیاتونه لوستل چې ویل یې: پاکي تا لره ده ای زما ربه، اسمان او ځمکه ټول ستا په امر ولاړ دي، ولې دغه رنځونه نسې درولی؟ او دی هم هغه دی چې د پیدایښت پیل کوي او بیا یې هم راګرځوي، او دا له ورته اسانه ده چې په اسمانو او ځمکه کې د هغه صفت تر ټولو لوړ دی او هم هغه حکمت والا برلاسی دی.
په داسې حالت کې دغه آیاتونه ولوستل چې خپل رب ته یې په دعا کې ویل ای رب زه له تا څخه د ټولو خلکو غوښتنه نه کوم، ای رب زه له تا څخه یوازې د دغې مسکینې حجرې غواړم. بیا یې د سورة البقرې څو آیاتونه ولوستل. آیا هغو ته دې نه دي کتلي، یعنې پام کړی چې د خپلو کورونو د مرګ له ویرې ووتل او دوی په زرګونو خلک وه، نو الله تعالی ورته وویل ومرئ، بیا به یې بیرته راژوندي کړل. په داسې حالت کې دغه آیاتونه ولوستل چې ویل یې ای رب زه تا ته زارۍ کوم چې د جماغې پلوه دغه مړه ښځه ژوندۍ کړه. ژباړه: او یا لکه هغه کس چې په یوه داسې کلي تېر شو چې پرېوتې وه، یعنې دیوالونه یې پر بامونو یې، ویل یې الله به دا پس د دغې مړنې څنګه راپورته کوي، نو الله هغه په 100 کاله مړ کړ او بیا را ژوندی کړ. ورته ویې ویل څومره وځنډېدې؟ ویل یې یوه ورځ به ځنډېدلی یم، یا به د ورځې څه برخه. ویې فرمیل نه، ته 100 کاله ځنډېدلی یې، خو خوراک او څښاک ته دې ګوره چې لا نه دي خراب سوي، او خره ته دې وګوره، او دا زړه هډوکي یې، او دا د دې لپاره چې خلکو ته دې یوه نښانه وګرځوو، او دې هډوکو ته وګوره چې څنګه یې خوځوو او بیا په غوښه پټوو. نو کله چې دا ورته څرګنده سوه، ویل یې اوس پوهېږم چې بېشکه الله په هر څه قادر دی. په داسې حالت کې یې دغه آیاتونه ولوستل چې د یادې ښځې د مغز د حجرو سیټي سکن ته یې کتل او د مغزو حجرې یې ځړېدلې ښکارېدې. داسې دعاګانې یې کولې ای ربه سړی دې تر 100 کاله مرګ وروسته راژوندی کړ، او ای ربه دغه حجرې یوازې له 9 میاشتو راهیسې مړې دي. ای ربه تبابت ویلي چې حجرې به د قیامت ورځې مړې پاتې سي، خو ته پر هر شي قادر یې. او بیا دغه آیت ولوست. ژباړه: چې څنګه یې وخوځوو بیا په غوښه پټوو. د دې آیت په لوستلو سره داسې خیال کوه چې برلاسی الله جل جلاله دغه حجرې را ژوندي کوي. د دغه آیاتونو تر لوستلو وروسته چې یې پر دغه ښځه غږ وکړ، نو هغې سترګې وښوروه، ترې ویې غوښتل چې لاسونه او پښې وښوروي، او هغې دا کار وکړ او بیا یې خپلې سترګې خلاصې کړې. په دغه حالت کې زوی د خپل مور په پښو ښکلولو بوخت و او نامسلمانه نرسه په ژړا وه. دغه رښتینې کیسه د سعودي ریاض ښار د امیر سلطان عسکري روغتون د زړه رنځونو د جراحي په مرکز کې رامنځته شوې ده. بیا درته نه تکراروم، دنیا دې هم هغسې وي څنګه چې ده، او ته له هغه الله تعالی سره اوسه چې په هر څه قادر دی. د 9مې برخې پای. أشتم منهم كلما عاينتهم عبق النسيم بدوحتي ونضابي إن الشموع تضيء